د افغانستان د پخوانی ولسمشر مرستیال امرالله صالح وایي چې امریکې طالبانو ته د جنورۍ د میاشتې په 14 نیټه 15 میلیونه ډالر ورکړي دي او هم دې میاشت کې به د دې ډالرو ورکولو یو بله بوجۍ طالبانو ته ورکړی شي چې نږدې 10 میلیونه ډالر به وي. امرالله صالح پوښتنه کړې ده چې دا پیسې آخر طالبانو ته ولې ورکول کیږي. هغه د دې فکرمندۍ اظهار هم کړی دی چې په ممکنه توګه د طالبانو نه د کوم خاص مقصد لپاره امریکا یو پلان لري یا طرح برابرېږي. تر اوسه امریکي او په افغانستان کې واکمنو طالبانو د امرالله صالح د تورونو یا دعوو ځواب نه دی ویلی، خو د نن 10 ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې امریکا په بهر هیوادونو یا شاته پاتې هیوادونو کې چې کوم مرستې ورکوي د دې طریقې کار بدلوي. هغه ویلي وو پخوا به د مرستندویه ادارو یا NGOs د لارې کوم چې غیر دولتي ادارې دي د دغه هیوادونو حکومتونو ته ورکول کېدي، خو مارکو روبیو ویل چې دا پیسې به زیاتره وخت د NGOs په پیسونو کې یا د هغو په برخو کې ویشل کېدي او اصلي پانګه به ډېره کمه هغه حکومت یا خلکو ته رسېده. د مارکو روبیو تر مخه اوس امریکا دغه پیسې په هغه هیوادونو کې چې چېرته NGOs کار کوي د هغو په ځای به نیغ په نیغه حکومت ته ورکوي. هغه په افغانستان کې طالبانو ته د پیسو د ورکولو نوم نه واغستی. طالبانو هم تر اوسه پورې د امرالله صالح د دې دعوې نه اقرار کړی دی او نه انکار کړی دی. البته په پخوانیو وختونو کې چې کومې پنګې امریکا ورکولې د افغان طالبانو ول چې دغه پنګې NGOs ته ورکول کیږي او افغان حکومت یې نه اخلي.